د بغلان ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو تیره میاشت د میرمنو د حقوقو اړوند 12 بېلابېلې قضیې چې پکې د میراث، ولور، نفقې، کورني تاوتریخوالي، کورني بند او ورته نورې قضیې شاملې دي حل شوي دي. په دې تړاو د یاد ولایت د امر بالمعروف مسؤلین وایي د یادو میرمنو بېلابېلو قضیو تر هغه وروسته رسېدنه وشوه چې نوموړې میرمنې د خپلو شرعي حقوقو د ترلاسه کولو په موخه د بغلان ولایت د امر بالمعروف ریاست ته عریضې شوې. محتسبین زیاتوي چې د یادو 12 تنه میرمنو شرعي حقوق هغوی ته وسپارل شول او د کورنیو له غړو څخه یې ژمنه واخیستل شوه چې په راتلونکي کې د داسې کړنو له ترسره کولو ډډه وکړي. دغه راز د یاد ولایت محتسبینو تیره زمري میاشت کې د خپلو کړنو پر مهال 3 قومي دښمنۍ حل کړي او له ښکېلو خواوو یې غوښتي چې د قومي او ژبني بدیو له کولو او پاللو ډډه وکړي او په خپلو کې سره د ورونو په څیر ژوند وکړي. د یادولو وړ ده چې د یاد ولایت محتسبینو د خپلو کړنو پر مهال په ټولنه کې د خرافاتو د مخنیوي په موخه 2 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. مولاي صل وسلم دائما أبدا.